أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیتونو مبارکو کې د منافقانو بارکه یو مثال ذکر کو چې کوم یو کس اور بلکی او د هغه نه غیر چاپیره رڼا شي او د پدې کې د تللو اراده وکړي او ناڅاپه هغه رڼا ته ختم شي نو د په تیاره کې پاتې شي. نو دا مثال د منافقانو دی چې دی سرسری کلمه وویله او د هغې سرسری کلمې په رڼا کې د دنیا مفادات حاصل کړل د مسلمانانو نه، کله د مال غنیمت په شکل کې، کله د زکات او د خیرات او صدقې په شکل کې. او چې کله د دنیا نه رخصت شو مړه شو نو بیا هغه رڼا دوی ته فایده ورنه کړله په قبر کې هم په آخرت کې هم. اوس بل مثال بیانوم د دغه منافقانو باره کې. او منافقان په دوه قسمه باندې، یو هغه منافقانو چې هغې په خپل منافقت باندې کلک او مضبوط ولاړو، هغې دپاره هغه مخکینی مثال ذکر کو. او دویم قسم منافقان هغه و چې کله کله به د دې په زړه کې راغلل چې اسلام قبول کو، لیکن بیا په د دنیا هغه مفادات غالب شو، د دین اسلام سختۍ به ورته مخې ته راغلي چې دې کې به دا سختی برداشت کو، دا به برداشت کو، نو بیا به ودرېدل په ځای باندې. نو د دې مثال بیان کړی دی چې څنګه د آسمان نه تیز باران وریږي. د باران مثال ذکر کړی دی او د باران مثال دې دپاره ذکر کړی دی چې اسلام حق دین دی او د دې مثال د باران رحمت دی. باران رحمت هر چا ته فایده ورکوي، هر ځای کې چې وشي، که آباد ځمکې هغې ته هم فایده ورکوي، که غیر آباد ځمکې هغې ته هم فایده ورکوي. نو دین اسلام باران رحمت او سراسر رحمت دی. نو د هغې باران شو، دعوت وچلېدو، د منافقانو ته دعوت ورکړی شو، آمنو کما آمن الناس، داسې ایمان راوړی څنګه چې د صحابو ایمان راوړی دی. نو باران متعلق بیا درې خبرې نورې ذکر کړي دي چې یو په باران کې تیارې وي او دویم په هغې کې ګړز ګړزي ګړزار وي په آسمان کې او دریم په هغې کې برېښنا هم وي. نو ظلمات دا هغه سختې دي د دین په احکاماتو باندې عمل کول. سخته ګرمي ده، فرض روجه ده، نو مسلمان به خامخا روجه نیسي. نو دغه سختی ورته مخې ته وه چې بیا اړ په شکال د ګرمۍ موسم کې روجې نیول دي. د جهاد په میدان کې ودرېدل دا هم ګران کارو، نو دا هم ورته مخې ته بیا د خپل مال څه حصه د الله په نوم باندې خرچ کول، زکات ورکول، په جهاد کې خرچ کول، دا هم ګران کارو، نو دا هم ورته مخې ته.
نو دی هغه سختو ته ګوري. بیا باران رحمت خو شو، خو د ټولو نه مخکې د دې نظر په هغه سختو باندې چې دا سختی به بیا که موږ دین اسلام قبلو. او د تیارې نه وروسته بیا د آسمان د ګړزار ذکر یې کړی، رعد هغه آسماني بجلی ته ویلی شي چې د کومې نه آواز پیدا کیږي، نو هغې ته رعد ویلی چې هغه ډېر خطرناک آوازي، سخت آوازي، هر یو انسان باندې خوف او خطره راځي. نو د رعد مثال یې ورکړی دی د هغې وعیدونو سره چې هغه د عذاب باره کې قرآن مجید کې ذکر دی چې دا عذاب به راځي، دا عذاب به راځي، په دنیا کې به راځي، په قبر کې به وي، په آخرت کې به وي. نو د دې ذکر یې په رعد سره کړی دی. نو هغه وعیدونه، هغه عذابونه، هغه هم د دې منافقانو مخې ته و، نو د هغې یره هم ورسره وه. او دریم د باران متعلق برق بجلی ته ویلی شي، آسماني بجلی چې کوم چمک کیږي په آسمان کې. نو برق چې دی نو هغه دلایل دي د قرآن مجید چې هغه د قرآن مجید او د اسلام په حقانیت باندې دلایل پیش کیږي. نو هغه هم ورته مخې ته هغه هم بیانېدل، خو هغې ته نه کتل، بل طرف ته هغه سختو ته کتل او هغه ګړزار ته کتل چې هغه وعیدونه د عذابونو دي. نو چې کله به دغه ګړزار د دې په غوږونو کې راته، یعنی هغه عذاب والا آیاتونه به راتلل، نو دی به په خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې چې موږ دا خبرې وانورو او په موږ باندې خوف او خطره او هیبت را نشي. د څه د وجې نه غوږونو کې ګوتې ورکوي؟ د آسماني تندر د وجې چې چېرته تندر را پرېنوځي او په هغې کې هلاک نشو، او د مرګ د یرې نه چې چېرته مرګ راله را نشي، ځکه آسماني تندر پرېوځي نو که په انسان پرېوځي هغه هم ترې نه بچ کېږي، او که په ځناورو پرېوځي هغه هم ترې نه بچ کېږي، او که په ونو بوټو باندې پرېوځي نو هغه هم ځان سره سوځي. نو دا یره هم ورسره ده چې هسې نه چېرته آسماني تندر را باندې را پرېوځي، د دنیا عذاب را باندې را نشي، د قبر عذاب، د آخرت عذاب، دا ټولې خبرې د دې نه دي یېرېدل، خو ایمان یې بیا هم نه راوړو. نو دین اسلام یې ځکه نه قبلو چې بیا به سختو سره مخامخ کیږو، بیا به جهاد ته ځو، بیا به د خپل ځان قرباني ورکو، بیا به خپل مال د الله په دین باندې د الله په لاره کې په جهاد کې خرچ کوو. نو دا ټولې خبرې دا د دې مخې ته وي. نو دا هغه منافقان دي چې کله د دې زړه کې راشي چې اسلام قبلو، هغه وخت کې چې کله د دنیا مفادات ورته مخې ته راشي، مال غنیمت راشي او په هغې کې ورته حصه میلو شي، یاره وایي دا دین اسلام به قبول کړو چې بیا دپاره هم راته مال غنیمت میلاویږي، یا ورته مسلمانانو طرف نه زکات خیرات ورکړی شي، نو زړه کې راشي چې اسلام قبلو چې د مسلمانانو د زکات او د خیرات دا سلسله دا موږ سره جاری پاتې شي. نو په دویم آیت مبارک کې بیا هم د دغې منافقانو ذکر دی چې دا کومه آسماني بجلی ده چې د هغې نه دی یریږي، چې تندر دی آسماني بجلی ده، هلاک پکې نشو، نو ممکن ده چې د دې د نظر ځان سره وتښتئ، فوري طور د دې نظر اوچت کړي، ځکه آسماني بجلی هغې کې د بینایۍ او د نظر او د کتلو د قوت د ختمېدو خطره وي. دغه شان نور تندر نیولی، سپوږمۍ تندر نیولی وي، په هغې کې د انسان نظر ته خطره وي، هغې ته کتل نه دي پکار. او دغه شان چې اسمان کې ګړزار وي، پړق پړق وي، تندر غورځېږي، نو هغه هم یو آسماني بجلی ده، نو هغې ته هم په دغه وخت کې کتل نه دي پکار، بلکې د الله خوف او د الله یره په ځان باندې راوستل پکار دي، د ګناهونو نه توبه ویستل په داسې حال کې، او الله پاک طرف ته متوجه کېدل. نو دې منافقانو داسې نه کول، صرف هغه ظاهري سرسري ایمان هغه موجود و، زړه کې تصدیق نو. نو چې کله دوی ته رڼا شي، یعنی دنیا مفادات مخې ته راشي، نو دوی په هغه رڼا کې روان شي، خو چې کله بیا سختی راشي، تیاره راشي، تکلیفونه راشي، د اسلام په احکاماتو باندې عمل کول وي چې هغه دوی ته ګران ښکاره کېږي، نو بیا واپس ودرېږي، یاره وایي دا دین اسلام دا خو ګران دین دی، په دې کې خو سختۍ دي، په دې کې مشکلات دي، په دې کې موږ محنت مشقت برداشت کوو، نو بیا د خپلې ارادې نه واپس شي او په ځای باندې ودرېږي. یعنې کله بیا زړه کې راغلل چې دین اسلام قبول کو، او کله به وویل چې نه قبلو. په دغه تردد او په دغه حیرانۍ او پریشانۍ کې او سرګردانۍ کې همیشه دپاره مبتلا و. د دویم آیت آخر کې الله پاک فرمایي که الله وغواړي
نو د دې د غوږونو د اورېدلو قوت او د سترګو د لیدلو قوت او طاقت دا به الله پاک ختم کی. ځکه دی په سترګو باندې کتل نه کوي حق طرف ته او په غوږونو باندې حق نه اوري، ځکه په غوږونو کې ګوتې ورکوي چېرته حق خبره زموږ غوږونو ته رانه شي. نو که الله غواړي داسې به دا قوت او طاقت د غوږونو او د سترګو ختم کی، ځکه الله پاک هغه په هر څیز باندې قدرت لرونکی او قادر دی. او کصیبن یا مثال د دې منافقانو پشان د تیز او ډیر باران دی، من السماء چې هغه نازلیږي د آسمان نه. سما اوچت ځای ته ویلی شي، آسمان ته هم سما ویلی شي او وریځې ته هم سما، ځکه وریځ هم اوچته وي. نو باران کیږي د وریځې نه. فیه ظلمات، فیه په دې باران کې ظلمات تیری وي. عام طور باران کیږي تیاره شي ځکه وریځ وي، نور پناه شي که د ورځې باراني، او دغه شان که د شپې باران وي نو سپوږمۍ ستوري هر څه پناه شي، توره تیاره شي. ورعد او ګلزار وي په دې باران کې، وبرق او برېښنا وي. یجعلون دوی ګرځي ننباسي دوی اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې. په دغه وخت کې چې کله آسماني تندر غورځېږي، آسمان کې ګلزار وي، نو دوی د یرې نه خپلو غوږونو کې ګوتې ورکي. نو دغه شان چې کله حق بیانېږي، د دین اسلام احکامات بیانېږي، دعوت ورکولی شي، دلایل د حقانیت د اسلام بیانېږي، نو دوی یې ناوري، غوږونو کې ګوتې ورکوي. من الصواعق د یرې د وجې د تندر نه، حذر الموت او د یرې د مرګ نه چې هسې آسماني تندر راوغورځېږي مړه نه شو په دې کې. والله محیط او الله پاک احاطه کوونکی دی بالکافرین په کافرانو باندې. دا د الله د قدرت نه، د الله د علم نه او د الله د طاقت نه، د حکومت نه بهر نه دي. د الله پاک به دی باندې ګیرا چي، دی به ګیری او په عذاب به ورله ورکوي، په قبر کې هم، په جهنم کې، په آخرت کې هم. یکاد البرق نږدې ده د برېښنا، یخطفو چې وتښتي ابصارهم نظر د دوی، سترګې د دوی ختمې کړي. ظاهري سترګې به وي خو د لیدلو طاقت او قوت به پکې نه وي، هغه به الله پاک ختم کړي که الله پاک وغواړي. کلما هر کله اضواء لهم چې رڼا شوه دوی ته، د مشو فیه نو دوی روان شي په دغه رڼا کې. د رڼا نه مراد د دنیا مفادات دي، د دنیا مفادات مخې ته رالل، مال غنیمت راغی، زکات خیرات راغی، نو دوی روان شو، اراده وکړو چې اسلام قبلو. خو چې کله سختۍ پرې راغلي، و اذا ازلم علیهم او هر کله چې تیاره شوه په دوی باندې، سختی راغلله، قامو نو دوی ودرېږي، بیا مخکې نه ځي، بیا هغه خپله اراده پرېږدي. ولو شاء الله او که چېرې اراده کړی وی الله پاک، لذهب بسمعهم نو خامخا لرې کړی به طاقت د اورېدلو د دوی، د غوږونو هغه د اورېدلو طاقت به ورله الله پاک ختم کړی وی، څنګه چې دوی یریږي او په غوږونو کې ګوتې ورکوي. و ابصارهم او طاقت د سترګو د لیدلو د دوی، هغه به ورله الله پاک ختم کړي، نه به غوږونه کار کوي، نه به بیا سترګې کار کوي، خو الله پاک مهلت ورکوي. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء په هر یو څیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی. یعنی دا هر څه الله پاک کولی شي چې دې غوږونه ختم کړي، د دې سترګې ختمې کړي. او کصیب یا مثال د دوی په شان د تیز باران دی، من السماء چې وریږي د اسمان نه، فیه ظلمات په هغې کې تیری وي، ورعد او ګړزار وي، وبرق او برېښنا وي. یجعلون دین نباسي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې، من الصواعق د وجې د تندر نه، حذر الموت او د یرې د مرګ نه. والله محیط الله پاک احاطه کوونکی دی بالکافرین په کافرانو باندې. یکاد البرق نږدې ده د برېښنا، یخطف ابصارهم چې وتښتي نظر د دوی. کلما هر کله اضواء لهم چې رڼا شوه دوی ته، مشو فیه نو دوی روان شي په دغه رڼا کې. و اذا ازلم علیهم او هر کله چې تیاره شي په دوی باندې، قامو نو دوی ودرېږي. ولو شاء الله که چېرې اراده کړی وی الله پاک، لذهب بسمعهم نو خامخا لرې کړی به طاقت د اورېدلو د غوږونو د دوی، و ابصارهم او طاقت د لیدلو د سترګو د دوی. ان الله بشک الله پاک
على كل شيء قدير په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بیمارانو تم دعا وکړئ چې الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت ورکړي. درس یو ملګری دی بلډ پریشر سیوا دی، څه پریشاني ده ورته، دعا ورته وکړئ چې الله پاک دغه پریشاني په خوشحالو باندې بدله کړي، مشکلات مسائل الله پاک ټول حل کړي، او هر قسمه پریشانی ده الله پاک ستا په علم کې ده، ته په خوشحالو باندې بدله کړي، او ټولو بیمارانو ته الله پاک کامل صحت او روغ صحت ورکړي. څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي، کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، جسمانی روحانی ظاهري باطنی بیماران دي، نارینه دي زنانه دي لوی دي واړه دي، الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د ټولو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي، د بیمارۍ جرړې د بیمارۍ نام و نشان ختم کړي. د خپل عبادت دپاره، د خپلو مشرانو د خدمت دپاره، د کشرانو تربیت او دعاګانو دپاره الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت ورکړي. مردگان اهل اسلام په دعا کې یاد کړي. والدین وفات شوي دي، بیبیانې وفات شوي، بچي رونه خویندې رشتہ داران دوستان ګاونډیان وفات شوي، تمام امت مسلمه څومره انسانان پیریان تر دې وخته پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي. الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي، د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي، د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو او پر اربونو رحمتونه نازل کړي، د هغې مشرانو فیوزات د هغې برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي. الله پاک زموږ دا دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. مدرسې دپاره هم دعا غواړئ. مدرسې باندې قرض اوړېدلی دی د سریې د سیمټو، چې الله پاک د خپلو غیبي خزانو نه د مدرسې ټول ضروریات او حاجات پوره کړي، او د مدرسې دا قرضه الله پاک په خپل فضل و کرم سره زر تر زره ختمه کړي، او موږ په هغې کې به طور ذریعه به طور وسیله استعمال کړي، او دا مدرسه الله پاک زموږ په ژوند باندې آباده کړي، په ظاهري تعمیر سره هم آباده کړي، او په باطني او حقیقي تعمیر سره چې درس او تدریس په هغې کې زموږ په ژوند باندې شروع شي، او الله پاک زموږ د ټولو دپاره صدقه جاریه وګرځي. او تر دې وخته پورې څومره کسانو په دې کې تعاون کړی دی، اخلاص یې کړی دی، امداد یې کړی دی، الله پاک هغې ټولو ته دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي، او د ټولو دا تعاون او دا خلوص او محبت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.